که تاسې په کاناډا کې یو غواړئ چې خپل فامیل کاناډا ته سپانسر کړئ نو تاسې کولی شئ چې خپل اپلیکیشن په آنلاین ډول باندې حکومت ته وسپارئ او یا یې په پیپر بیس باندې یا په کاغذ باندې حکومت ته تسلیم کړئ مګر دا مو د یاده ونه وځي چې په اپلیکیشن کې دا خامخا یاده کړئ چې دا د افغانستان اپلیکیشن دی او دا باید په عاجل ډول باندې پروسس شي که چیرته تاسو آنلاین اپلیکیشن سبمیټ کوئ نو د سبمیشن نه وروسته تاسې باید منتظر شئ تر څو هغه اکنالج شي د اکنالجمنټ نه وروسته تاسو باید ویب فارم ډک کړئ او ویب فارم کې حکومت ته ووایاست چې دا د افغانستان اپلیکیشن دی او دا باید پرایورټایز شي که چیرته تاسو پیپر بیسډ اپلیکیشن جمع کوئ نو په پیپر اپلیکیشن کې تاسو باید د اپلیکیشن په منځ کې دا خبره یاد کړئ او د اپلیکیشن په پاکټ باندې پوښ باندې باید تاسو ولیکئ چې ارجنټ افغانستان پرایورټي یعنی دا عاجل دی او دا د افغانستان پرایورټي ده نو په دې اساس باندې به حکومت هغه تاسو ته عاجل ډول باندې پروسس کړي د کاناډا حکومت دغه اپلیکیشنز په دومره عاجل ډول باندې پروسس کوي چې د 2.5 میاشتو په ځای باندې یوازې 2 یا 3 ورځې وخت نیسي مثلا ما د جولای په 14 تاریخ باندې یو سپاوزل سپانسرشپ اپلیکیشن سبمیټ کړ په 3 ورځو کې حکومت ته ورسید او د جولای په 13 تاریخ باندې کله چې د جولای په 13 تاریخ باندې حکومت ته دغه اپلیکیشن ورسید یوازې په 3 ورځو کې دوی اقدامات وکړل چې دا یو ډیر استثنایی کار دی لکه مخکې چې ما ووی دا تقریبا 2.5 یا 3 میاشتې وخت نیسي تر څو حکومت اقدام وکړي مګر په دې وخت کې یوازې 3 ورځې وخت ونیوه حکومت ما ته اکنالجمنټ هم راکړه پروسس هم شروع کړ او دا یې وویل چې دغه سپانسر کولی شي یا الیجبل دی چې خپل فامیل کاناډا ته راوغواړي نو په دې اساس باندې دا ډیره مهمه ده چې تاسو نن سبا اپلیکیشن کوئ وګورئ چې دا اپلیکیشن پرایورټایز کیدلی شي او که نشي کیدلی که چیرته کیدلی شوی نو کوشش وکړئ د دې موقع څخه استفاده وکړئ بله مهمه خبره دا ده چې کله تاسو ته میډیکل اگزام راځي نو په افغانستان کې متاسفانه نن سبا میډیکل اگزام نه کیږي تاسو باید پاکستان یا نورو همسایه ملکونو ته ولاړ شئ په دې ډول باندې تاسې باید اول د اسپتال سره رابطه ونیسئ د هغوی سره باید تاسې وخت واخلئ ځکه چې اسپتال تقریبا د 3 هفتو نه واخله تر 1 میاشتې پورې وخت نیسي تاسو ته تر څو اپاینټمنټ درکړي کله چې تاسو اپاینټمنټ واخیست د هغې نه وروسته تاسو ویزې ته اپلای وکئ او ویزه ترلاسه کوي کله چې تاسو ویزې ته اپلای کوئ نو د دې پر ځای چې 1 میاشت یا 3 میاشتې یا یو د لنډې مودې ویزې ته اپلای وکړئ کوشش وکړئ د اوږدې مودې ویزه واخلئ لکه 1 کلنه ویزه واخلئ ځکه چې په ځینو وختو کې په میډیکل اگزام کې مشکل پیدا کیږي نو حکومت هغه میډیکل اگزام نه مني تاسو ته وایي چې دوباره باید دا میډیکل اگزام وکړئ نو په دې صورت کې تاسو باندې لږ وخت ضایع کیږي نو د دې لپاره چې تاسو د ویزې څخه خلاص وئ تاسې اوږدې مودې لپاره ویزه واخلئ او کله چې ضرورت نو تاسو کولی شئ چې په خپل وخت باندې اجراعات وکئ هغه ملک ته ولاړ شئ او دوباره اگزام وکئ یا دوباره نور کارونه وکئ چې حکومت له تاسو څخه غواړي بله مهمه خبره دا ده چې ځینو خلکو ته حکومت د کاناډا حکومت بایومټریک فورم نه لیږي نو که چیرته تاسو ته بایومټریک فورم نه وي لیږلی نو تاسو بایومټریک ته مه منتظر کیږئ تاسو عاجل خپل میډیکل اگزام وکئ او هغه حکومت ته تسلیم کړئ که فورم یې درته لیږلی یا فورمونه سبمیټ کړئ بایومټریک ته ځکه مه منتظر کیږئ چې په ځینو حالاتو کې حکومت بایومټریک فورمونه یا بایومټریک ریکوایرمنټ د خلکو ته معاف کوي حتی د هغې پیسې دوباره خلکو ته لیږي نو که چیرته تاسو ته بایومټریک نه وي راغلی دا مطلب چې تاسو معاف شوي یئ که چیرته تاسو په خپله باندې اپلیکیشن جمع کړی وي نو تاسو ته به خپله روپۍ راشي که چیرته تاسو ته بایومټریک معاف شوی وي نو تاسو ریپرزنټیټیو یا وکیل چې تاسو ته اپلیکیشن جمع کړی هغوی ته به د بایومټریک پیسې دوباره واپس شي نو ښه خبره دا ده چې تاسو ته کوم شی راځي په عاجل ډول باندې په هغې باندې اقدام کوئ ځکه چې د کاناډا دولت د افغانانو کیسونه اکثریت کیسونه پرایورټایز کړي دي او غواړي په عاجل ډول باندې دغه کیسونه پروسس کړي چونکې حکومت یې زر کوي نو تاسې هم باید زر اقدامات وکړئ نو دا و د سپاوزل سپانسرشپ په هکله تازه معلومات که چیرته تاسو د نورو اپلیکیشن په هکله باندې د نورو کیسو په هکله باندې د نورو پروګرامو په هکله باندې معلومات غواړئ کولی شئ چې ماته یې کمنټ کړئ زه به کوشش وکړم د هغې په هکله هم تاسو ته معلومات وړاندې کړم مننه ښې چارې